بسم الله الرحمن الرحيم. زه ستاسو ورور یم. افغانستان زموږ ټولو ګډ کور دی. زما دنده له خپلې خاورې ستاسو له عزت، شرف، مال، ناموس او اسلامي مقدساتو څخه دفاع ده. زموږ تشکیلات د افغانستان د ټولو شریفو او درنو قومونو له خلکو څخه رامنځته شوي دي، نو په همدې خاطر موږ له تاسو او تاسو له موږ څخه پردي نه یاست. زموږ مینه الهي تړاو او تعامل مو انساني دی. د ظالمانو پر وړاندې مبارزه او د مظلومینو له حقوقو څخه دفاع زموږ لپاره غوره ارزښت دی. د مسلمان سرتیري مسؤلیتونه د اسلام په سپېڅلي دین کې څرګند او واضح شوي دي. موږ د اسلام د سپېڅلو احکامو په رڼا کې عمل کوو.